السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله په شانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم ډیر یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، نن سبا دا مچۍ راوتلي دي او بعضې ملګري موټرسایکل چلوي او د هغې د وجې نه چې کوم دی مخې ته مچۍ راشي، په مخ یې وچیچي، په لاسو خپو وغیره، یا ماشومان دي مچۍ وچیچي، نو تاسو له دا عمل وکړئ. انشاءالله الله رب العزت په هغه ټایم کې د هغې زهر اثرات ختم کړي. هغه عمل داسې دی چې دا یو آیات مبارکه دی د قرآن شریف، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ 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 جَبَّارِينَ. اول طریقې خو دا ده چې تاسو مسلسل چې هر څو پیریم دا وویله، بس وای 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 په غزې شوف کوئ، او بیا چې کوم دی په خپله ګوته باندې دم کوي او دارنګې په غزې باندې ګوته راښکاږئ لمده. انشاءالله الله رب العزت په هغه ټایم کې شفا ورکوي. که داسې نه 11 مرتبې ووایي شوف یې کوي، بیا 11 مرتبه 11 مرتبه، خو اخر مرتبه باندې به په دې ګوته شوف کوئ، ګوته به لمدوئ او دغه رنګې په غزې به یې راښکاږئ. انشاءالله د هغې زهر و اثرات او په هغه ټایم سره ختم وي. بعضې مچۍ داسې چې هغه بدن کې زهر خوري، انسان ترې مړ کېږي. او دارنګې چې کوم دی د مچو قسمونه دي، که هر قسمه مچۍ تاسو له ټک درکو، که هغه چې کوم دی زهریله وه ډېره او که نه کمه وه، انشاءالله هغه ټایم کې به تاسو ته الله صحت درکوي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.